سوالګر دو پستر ګړاند سوالګر وو. دوی چې د هارون رشید د ښځې ملکې زبیدې د سخاوت کیسې اورېدلې وې، نو ځکه به یې هر سهار د پاچا د ښځې د قصر په دروازه کې کچکولونه نیولي وو. یو ړانده به چې خیرات غوښته نو ویل به یې خدایه ستا مهرباني ته ناست یم، ستا څخه روزي غواړم. دوهم به ویل خدایه د باچا مېرمنه را باندې مهربانه کړې. کله به چې ملکه زبیده تېرېده او د دواړو خبرې به یې اورېدلې، نو هغه ته چې د الله جل جلاله مهرباني یې غوښته 2 دیناره ورکول، او هغه ته چې د دې یعنې د باچا د مېرمنې ملکه زبیدې مهرباني یې غوښته یو سور کړي چرګ، او د چرګ په نس کې 10 دیناره ورکول. 9 ورځې همداراز تېرې شوې. 10مه ورځ د عادت خلاف یو سوالګر ناست و او ملګری یې نه و. ملکې هغه کس ته وویل چې آیا نور بس نه دی؟ دا د 10مه ورځ ده چې له تا سره ښه ډېره مرسته کوم. او هغه بل ملګری چې د خدای هیلې ته به ناست و، پر لږ مرسته هم قناعت کړې ده او په خپله مخه تلی. سوالګر را برک شو او ورته یې وویل کومه ده چې ډېره مرسته دې را سره کړې، خو هره ورځ دې راته یو سور کړی چرګ را لېږه او ما هم پر خپل ملګري په 2 دیناره پلورلې، ځکه ما د چرګ پر ځای پیسو ته اړتیا لرله. ملکه موسکی شوه او ورته یې وویل ساده انسانه، ما د هغه سور کړي چرګ په منځ کې 10 دیناره هم درته را لېږل او تا ساده به په 2 دیناره پلورل. هغه کس چې د خدای جل جلاله مهرباني غوښتې وه، دا د نن یې ښې ډېرې پیسې وموندلې، او تا چې د بنده مهرباني غوښته نو پر هماغه حال یې. ګرانو مسلمانانو ورونو، له انسان څخه د هیڅ شي تمه مه کوئ. د هر شي غوښتنه او تمه له الله جل جلاله څخه وکړئ، ځکه الله جل جلاله ډېر مهربان دی، د بنده غوښتنه پوره کوي او انسان هیڅ نشي کولی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.